د کرکټ لوبې لا راغلي په میدان دي بیا د کرکټ لوبې لا راغلي په میدان دي دا زمونږ د چم زمونږ د کلي اتلان دي دا زمونږ د چم زمونږ د کلي اتلان دي باتوران باتوران د تغبۍ باتوران 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 راشي چې میدان ته نو لوبغاړي تیاریږي داسې توغندي ولیوې کټې پې ماتېږي داسې توغندي ولیوې کټې پې ماتېږي نوم به د تغبۍ ګټي هم دغه مې یاران دي نوم به د تغبۍ ګټي هم دغه مې یاران دي باتوران باتوران د تغبۍ باتوران 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 جی نن تغبې باتوران چې کوم دي نو تورو بهادرانې ګوال فسټ میچ چې کوم دی نو نن تغبې وګټه موږ سره دی وخت کې چې کوم دی اونر اف تغبې اویس صاحب ولال دي حقیقت چې نن د خوشاله اظهار دی لکه ډېرو که په دې سټیج د پاسه خو موږ سره به دی نن دا میچ چې کوم دا دی وګټه دا موږ سره شریکوي السلام علیکم خیر دی میچ اولنی میچ هم وګټه او ډېر زبردست طریقې سره وګټه نو سم خیال دی نیکسټ میچونه الرحمن الرحیم ډېره خوشحالۍ مقام دی نن زموږ کلاریانو خپل کمبیک وکړو کلاریانو له حوصله ورکړو چې انشاءالله یو فیل وګټو نو بس فاینل دور ته خدا شو انشاءالله زموږ مورال د کلاریانو زما حوصله ټول زیاته کړله هېڅ خبره نه مونږ کوم میچونه هم بایللي ما دې نه مخکې هم په سټیج زیاده تاوان نو بس ګیم داسې رشي دی نصیب خبره انشاءالله زه خو د مثل ډېر سپورټ کوم ځکه چې مثل ډېر کامیاب موږ دغه ډولونه زیاته خوشحالي ده حقیقت مشر چې وي او مشران وي نو هغه په یوازې په میچ نه و نه په خپلو کلاریانو خوشحالي بلکې هغه وایي چې موږ په دې مثل باندې ډېر خوشحال یو چې نن یو ډېر ښکلی یو کامیاب انعقاد دی روان دی چې په ډېر ګڼ تعداد سره زلمي راځي او د دې نه خوندونه اخلي او یو ورځ به دا بچي چې کوم دی دا به د پاکستان په ټیم کې وي دا به د پاکستان نمایندګي